شورو کوم پناما د کردګار چې بخون کې د ګناه د رب غفار بیا درود په زیبا نبی سرور چې شفیع د خپل امت په محشر قصه ورد یوسف علیه السلام ورتکین پا ادب پا احترام دروغ نشتا یو ذرا پا دی بیان کی دا قسمی دا قتلی پا قرآن کی خکولی زویو دا دا حضرت یعقوب او زامنو کی یوسف ورت محبوب د خایسانی نوا پا جهان کی پیدا شوی او د مصر پا کنعان کی پرنخ کلی و بی حد بی حساب پا گلشن کی اصلی گلو د گلاب د مورنم یو راحیل بنت لابانا قدر دانو د دویوان خاندان دو زامن ود دی خکولی نازنین یو یوسف و بل پنمو بنیامین باقی لسرونی و د بلی مورا لگ حالات بیانوم پا مخی نور ابراهیم نپس دوانیم سوا کالونا چی شو تیر وورا پا مخی نور حالونا شو پیدا حضرت یوسف علیہ السلام خوشالی شو لور پلور هم یہ پقام دخائصانی نو پا جہانا شرمی دلتی خاپیری دا پرستانا یوش پا یہ عجیب خوب لیدلے آغا خوب یہ سحر پلار تویلی یا پسجدہ رات پراتو داسمان ستوری ورسرون مرس پوگمی چی رات گوری ورتپلاروی یوسف عقل مندا خپل خلدی کاددی خبر بندا کدیرونا حقیقت باندی خبر شی دا یقین دی قاتلان بد د سر شي چې یوسف تپلار کولی دا خبرې په زامنو کې یو کس ولاړو لري هغه وورید خزان کړو خاموش انتقام کړو پیدا پزړه کې جوش د یوسف ورونو بغړې سرولې همیشه به چرت غرونو تبیایلی یو ورځ داسې وکړو پروګرام بیا خپل پلار ته داسې وی په آرام دا یوسف بابوزو ځان سره صحراتا دی د پارک ته اذن وکي ماتا هم بنخولو هم بوکو خکار بیا ما خام بمونگ رازو کور تا دوبار زړه می غواړي چې یوسف کړم خوشاله امانت به بیا راولم تعالی وای دا نعمت الله چې شپه شوه تیره غوږ پکې د اوس مزه به وکړي ډېره وای دا نعمت الله چې شپه شوه تیره او غوږ پکې د اوس مزه به وکړي ډېره غوږ پکې د چې په حال شي خبردار د یوسف ورونه زیتلو ته شو تیار په خپلو کې وکړه تجویز راغله ودرېد په مخ کې ټول د پلار
پزارو پمنت ورت سر شوی د یوسف د پار کئی منت بار بار ورت پلار وای یوسف را نبونا زی چی دے نوی زڑا من کوي قرار آخر داد چی خپل پلار کو مجبور د خپل ځان سره روان کړو په تلوار کله یو پغی کی واخلی کلا بال آخری وارث پسټ کی کړو سوار چی نظر نه د خپل پلار کلا فنا شو هغه وخت کو پزمکا را گزار یو کوی د زمانو چرت کې شاړو کاروانان بتل اکثر په دغلار دی کوئی ته ور گزار کړلو یوسف په یوسف التحمل کړل مار نو جبرئیل علیہ السلام په چغا وکړه مار په غوګ باندې کړکړو کړدیګار د الله په حفاظت او په کوی کی رسوي ورته چانش آزار یو کاروان چرته سفر باندې روانو قدرت ګور راغ دی کوی پلار د اوبو پنیت برقه کړه ورخکاتا یوسف کی ناستو هغه کی پتلوار د اوبو پز یوسف یې په نظر شو پا امیر خوشالی راغل لبی سیار پالی دو باندی هر یو ورت حیرانو چالی دلی نو دمر حسن دار د یوسف رونا پا منڈو ورت راغلل دا غلام دی حقیقت کی مونگ د پلار کئی تاسو شوق کوئی دا اغستلو خرسوی پا درهم و پا دینار سو کوټ یو سو سکیوی اغی ورکڑی سوداگری شو پا دغی خریدار د عزیز مصر خزا زلیخا دا د یوسف ی خوب کی وکړلو دیدار پاک الله کړه په یوسف باندې عاشقا هیڅ پویږي نه د دې خو پاسرار دغه خوب دې پدری زللی دلې پدریم زلی زړونی قرار ما پسی د ګرځېدل کوشش ما کا ما به وګورې د مصر په بازار شور غوغا شولا د مصر په خاریا کې یو هلک دل تراوسته کړدیګار راکوز شوه د اسمان نه د پزما کا د خایس به چاته سو کړو اظهار د جنت حور غلمان ته نشرمیږي عجیب شغل کوي د دروخسار لوی واړې تماشي ته دی راجما لوی واړې نه مړیږي پادیدار دا خبر ازلی خیت چی چاوکڑا دا بازار پا طرف لاړه پا تلوار چی یوسف علیہ السلام یہ پا نظر شو دیم خوب کی دل دل سوسوار د کاروان امیر تیوی دامی وورا ضروری بو گنی دغه گفتار د دنیا خریداران شولو را جاما داغو بدر تچسو کمشمار یو بوڑی پانسی پلاس کی دی راوڑی او دره دا خریدارو پا قطار زلیخی سر صندوق د مهرانو سلعلنا سگوهرو چمکدار د قیمت اندازی نشم لگوالی چی کروڑنا کئی ربنا بو یار دای ورکلی د یوسف پا بدلا کی باقی خلقو د دین طول ناچار زلیخی چیس مطلب هاغ اوشو وایشو نعمت اللہ بخت بیدار زلیخی چیس مطلب هاغ اوشو
وایشو نعمت الله بخت بیدار زلی خشول پزړه باندې خوشاله چې مقصد زما حاصل شو ذل جلاله د یوسف خیال در قسم ساتلو او پیسو وخت کې به نوستو د خیاله قیمت جامې بيدت جوړولي وی خسته بقیمتي هم بی مثاله دا عزیز پکور کې زویونه لوروای بس د زوی پزې دې شو زمالاله پرورو بلوی دو د ګلاب ګل وو آخر دا چې عمر تیر شو یو څو کاله زلیخي ورته په خپل نیت بدل شو خدای دې وساته د خزو د جنجاله یو کمرې ته کړو ځان سره دنانا خبر او ما د سامع د احوالا چې یوسف په اراده باندې پوښ زی بهر خو اخر ور بشي دې چاله لا سوا چولو لمن ته د یوسف دا لمن یې د قمیص نشو دجاله دغه وخت کې بادشاہ کور ته شو دنانا چې یوسف یې داسې ولید بد حاله وی دی چې یوسف لاس دې راچولې دا دروغ نه دی رښتیا وایم تعالی خبرداوی چې بوزي جیل خانی تا چې بیا دغه سلاسوان چې وچاله یو ماشوم وکټ کې په یو د خوړلو گواهی داسې ورکړل بادشاہ لا که قمیص لیدل مخکې یوسف ګرم دی کوي ورستو نو قصور دی زلیخا لا وای دا نعمت الله چې بادشاہ پوه شو جیل خانه کې داخل کړلو بیګاله وای دا نعمت الله چې بادشاہ پوه شو جیل خانه کې داخل کړلو بیګاله د یوسف رونه مېرا کې کړي تجویز د یوسف قمیص رنگ په خونریز د مېرې نما خامي راغلو کورتا اوس په جما با دروغ پلار مورتا چې یوسف مېرا کې شرمخ دې خوړلې دا پوینو سر قمیص دې لړلې د انسان په عقل فکر نه بدلیږي په تقدیر چې څلک وینو رسیږي د یوسف سره د شوی ډیر زیاته د زړه صبر دی الله درکې واستاله د قمیص په وینو سر نه دشلیدلې څنګه ومن مازه چې پړان خوړلې جوړ کړي موټګي د پیپويګم د یوسف په غم به عمر ته جړېګم چې ژوندې یم ترغي پوری بجاړم دا یوسف بز ژوندې د خدای نه غواړم د یوسف د غم پلار پملا خم شو په جړا جړا د سترګو نظر کم شو دلته پرې د پدې نعمت الله سو مصری په دلته وکخ اعلی ما جدای لیدلی نو د یوسف غم لکه د مالګي وبکړم یوسف ایر بران نشي د مخ تصویر دی پککو کې ګرځو ما نظر دستور ګنا ملاړو اوخ کې دستور ګنا مزین وړوند کړم او کدی په خالد نشما په خوب کې راشه چې دیو کم دیدنونا سود می په بل چا باندې ناشي زد دنیا د خپل څ پرواله رما غم دی لتا نزور ور دی تران لاړ غم دی ماتل جړوینا سترګې میکلا قرار نیسی په مخ مزید تړو مخ کو قطارونه
تو د وصال مرهم پکې دا کیدا زړه مې پتا پسې کوي د غم دردونه زړه مې نتان نه صبرېږي کد اسمان دستور زیاتو شکالونا یوسف تب مهیر نشینو پټي د صبر ک پزړو لګوما خولي قصه د غوږ پکې دا خولي یوسف بدرت وایم حالنا خولي قصه د غوږ پکې دا کیدا خولي یوسف بدرت وایم حالنا عجیب خولي قصه خولي بیان پیغمبر یوسف د جیل کی بندیوانا نگناشت نخطا پا جیل کی بند شو پا یوسف باندی د خدای د امتحان او دوتنا نور پا دغا جیل دنانا د بادشاہ پا گماندا و ملزمان یو ساقی بالباور چوزان خبر کا او د زهر پا الزام کی بندیوانا یا پروٹے کی یا شرابو کی وزہر د بادشاہ راغ پا دوی باندی گمانا دوی یو بل بیا دول چکار دد دے پا دی وجه بادشاہ قید کل پا زندان یوسف پل علم عمل جوہر پا واجا جیل کی هم پلوی مقام و قدر دانا د جیل طول عمل د احباب شولا کڑو یوسف یہ پټول جیل باندې نگران شو پا جیل کی سرداری و اختیار من شو زلند شو لکن مرد پاس اسمان یوسف وی ما د خدای حق دین مناله زما پلار نکدی دوان رسولانا عبادت لیو معبود برحق خده غورن دی نور ددن معبودانا دا خستا سپلار نک خپل جوړ کړي ندوی نفع رسویش نه نقصان اغه دوانه ملزمان په ډیر آداب راغلوای چې یوسف عالی جناب خوب لیدل مدیتا توایو حالا کوستا سنا طلب مونږ د جواب خوب یا ټول کړلو بیان حضرت یوسف تا اوس جواب ورکوي عزت مآب شی یو تندر نه مجرم بپانسی شي بل بیا نوشلی بادشاہ باندې شراب چی تعبیر یې څنګه ورکو آغا شان شو خوب رختیا کلولو الله غنی وهاب چی پچای وو ګمان درې هاي یوسف کلولو غت بیا خطاب دا قامخ کی بذکر زماو کی بی قصور د زندان کی یو گلاب اے درمان کړل شیطان د نهیرا شو واپس د دربار مینه کی غرقاب ساقی روان شو لورها شو اوس واپس بیا د بادشاہ دربار ته زینا ساقی واپس پخپل منصب شو اوس په شراب به بادشاہ سیراب وینا حضرت یوسف چې سویالیو شیطان ظالم یې د ساقی نه هیروینا هیر شو ساقی نه آغا هیر شو ورته چې سجیل کی یوسف ویلیونا یوسف چې کله جیل کی بند شو عمل ټول د جیل راضی کوي عرضنا ستا محبت و عقیدت کړو منو بمون یوسف استاوان حکمنا یوسف ویل په حال خبر شي مکوي ما سره هرگز محبتنا چا چې زما محبت کړي
پما راغلی بیش بها مصیبتنا ما شومم ترور تم ډیر ګران هل تپما دغلا الزام لګیدنا بیا را سر پلار محبت کړو پلاس درونو پکوي کی غرزیدما غلام هم جلا وطن شم پما تیر شوی داسې ډیر دي تکلیفونه بیا زلیخا شو عاشقا د دې د لاس په زندان وخت روما یو خوا د پلار په غم خفایم بل خوا په قید کې بی ګناه وخت روما جدای نشم از غملې د میرانو رونو د لاس داسې شما پلار رات ډیر ډیر را یادیږي بندیم په قید خور پسې جړه کوما نعمت درمان قدردانا په مخ کې وایه د بادشاه د خوب حالونه هو د مصر لوی بادشاه نو میریانا خوب یې ولیدلو ډیر په عجب شان دیو سر بی غواګانی و کمزوري راش کدرب کارونه ګوري دی کمزور کړي سر بی غواګانی تیری دا به هیڅ کله زمان نشيري بیا وګتا زشنو وچ دی حقیقت دی نه مجاز دی او نه پوچ دی او چوغو داشنوږي وخوړل ما پخپل پدی دوستر ګلیدل بادشاہ وکړو په دربار کې دا بیان د تعبیر د پار راولې پوهانا بادشاہ وی ورته خپل لیدلې خواب پوهان وانه شو عاجز لا جواب بیا ساقطا شو یوسف نبی را یاد د یوسف نبی به اوس شي بخت آباد ساق غواړي د بادشاہ نه اجازه زد جیل په طرف زمرا که رخصت جیل تلاړو ملامت و دې ډیر اے یوسف استا فرمان را نهیر وی پکې وخت تیر شو کافی خدای د پاره در نه غواړم معافي عجیب خوب دې زموږ بادشاہ لیدلې د تعبیر د پاره هر څوک را بللې چا ور نکړلو سید خوب جواب او تعالی راغلم اوس زعلی جناب یوسف حال ورته بیان کړو سراسر دې تعبیر نه به بادشاہ کې ته خبر بادشاہ پات شو تعبیر ته حق حیران ساقي وایه چې دې چرته د انسان دلیدو د دې انسان یم منتظره خبرداوی زریه ماته کوي حاضر خو یوسف دتلو نو کړلو انکار آخر ز پس یم جیل کې گرفتار زلیخه باندې رچاوي ملامت محبت پزې کول تر نفرت دا خبر شو خوره د مصر خار کی او پکورونو پکوسوم په بازار کی زلیخی وکړلو ځان سره تجویز زیو کار کوم چې دا بوي غوریز جنکې کړه راجم سو کسانی زړی نوی دغه ټولي وزوانانی چې زه حکم درته حکم کوم ساعت دانا رنج به هلکټ کوي په سرعت شو یوسف په دغه وخت کې راښکارا جنکې شوي دغه پنندارا جنکو د یوسف لیدو بشر خپلی ګوتی کټ کړل لاڅ په خنجر زلیخی نه بشک ملامت
د یوسف د خایستو لګي د پتا مناسب ندی پتا چې وای بد حقیقت کې د غاټول خلق دی را د مونږ خپل ګوت سری کړلې پوینو شو حیران د یوسف حسن چې وینو د دې خزون داو شو معلومات زلیخي و مورت تیر کړو حکایات د یوسف نشته پدې کې څه قصور ما د خپل خواهش د پارک مجبور ک پما وغلب کړي شیطان یوسف بچ کړلو الله غني سبحانه بادشاہ پوی شو د قصې په حقیقت د یوسف سره زیات شو محبت بیا ساقي ورپسې ورغه تنها قید خانی نه یوسف کړلو رها د بادشاہ دربار کې ودرید په قیامه دریان بادشاہ ته وکړلو سلام بادشاہ وکړي د یوسف سره خبرې حقیقت کې په مثال د ملغلري حقیقت باندې د پوهه د بادشاہ کړو پدې ملک رازقات دې آگاه کړو چې یوسف وکړو بادشاہ ته دا بیان د یوسف خبرو ډېر کړو حیران خبرداري وکړه تخپل انتظام حواله می در تکړو د ملک نظام ک غنمو ک جوار دا به کرلا هم سره د وګ بیا بیرې بلا او وکالای غلکړل راجما د تکلیف نه بوس خلق شي بیغما ګودامونه ترنه ډکړلو تمام یوسف کو داسې خپل انتظام ورتن رس انسان عقل د فام عجیب د الله غنی نظام پلار پنازو پډیر خیال باندې ساتلې چې هر وخت به په نظر کې و ګلفام خپل ورونو دی کوی ته غرزواله چې ژوندون به شي دغه کې تمام بیا کاروان دې د کوی نراخې جولې څو کوټه روپۍ د سر شو دام بیا د مصر تر بازار رسیدلی پنام مشهور شوی د غلام امتحان دې د الله په هر چا کیږي کسو کو کی ورته زړه پستر غفام وای دا نعمت الله وګورته کیدا دا قصه د یوسف علی السلام وای دا نعمت الله وګورته کیدا دا قصه د یوسف علی السلام قاتی په ملک دا سراغلم چې نبارانو نکی دل د چا فصلنا خلق دولګي بمړ شویو ک یوسف کړي ورته نوې تجویزونه مصر کې داسې سختی راغلم چې وکال خلق تیر کړ تکلیفونه یو ځوان یوسف نبی تراغه برخی دورا کبیا بوایم در تحالنا یوسف یو برخ دی حق دی دویم برخ ایرانم کو سوالنا لا د خبرو کی دونو ما دی بادشاہ تطول ویل استحالنا کنعان تداس خبر راغب مصر بادشاہ کوي غریب امدادنا یعقوب زامن توی ورشی کپا قسمت کی موسوینو در بیکڑینا میران رونا د یوسف دی سوار پوخانو کئی د مصر منزلونا دازل شدوی داخل شدوی د مصر خارتا رزق د پارکی بادشاہ تمنتنا سوکی د کوم زین راغلی
راتا بیان کئی شجری او نسبنا مونږ زامن د پیغمبر یو خو په وطن مو د قاتل راغلیونا زمونږ د پلار نام یعقوب دا پتا زمونږ د خپل رور کیږي سودنا خالص داستا پشان مرورو یوسف یې نومو خو چې اوس بچرته وینا یوسف پزړه کې په خندا شو د پیغمبر زامن د ځان کې صفاتونه د یوسف ورور یو بنیامینو بنیامین شته چې یوسف هر وخت یادوینا غلې ډیر ورله ورکړه چې د وخانو ورته وتړل بارونه یو ځل بیا بدل تراشي د بنیامین په حق کوم درته سوالونه غلب ډیر درکم ډیر په یعقوب باندې می وایي سلامونه کنعان تراغلل ډیر خوشحال شول مصر بادشاہی پلار ته ټول وی حالونه زمونږ د پلار نام یعقوب دا یوسف پسې د شپه ورځ کوي ویرونا نظر یې کم سترګې ګړندې شوې یوسف یې هیر نشو هر وخت یادوینا یوسف وی دا قمیص باور کوي پسترګوي کې د چی نظر دی پیدا شینا یوسف وی دا قمیص باور کوي پسترګوي کې د چی نظر دی پیدا شینا د یوسف رور بزان سره کوي چې دلته راشي ډیر بدر کم دولتونه د یوسف رور بزان سره کوي چې دلته راشي ډیر بدر کم دولتونه وقات وختونه داسې تیریدل د خوراک سیزونه خود به ختمیدل چې مجبور شو نو یعقوب بچو ته وی ضروری دی اوس واپس مصر تتلل بنیامین باندې مزړه نه دی سوکم مجبورې نه در سر دی اوس پرې خول د یوسف غوندې د سره ونه کوي دی پتا سو باندې دا تاقید کېدل اخر دا چې په خانو را سوار شو د کنعان په طرف د مصر تلل چې د مصر خار ته کله ورنږدې شي پاک الله ته بسجدوي لګېدل په جدا جدا لارو به داخل شي د بادشاه دربار ته شي به دوی داخل اخر دا چې د یوسف سره ملو شو په لیدو باندې یو بل خوشحالېدل په هر قسم دار مداری د دویو کو خوراکونه رنگ پرنگ ملاویدل د غلینې دوخانو غوندې ډک کړل د سرو زرو پیمانه باندې تلل بنیامین یوسف پوی کړو په پردا کې چې دا راز نه دی چا سره ویل د یعقوب علیہ السلام زوی یم یوسف یم پردین یم استا ورور یم سک خپل ستا د پاره کز طریق او کمای پس چل باندې دستا پات کېدل یوسف ورکړل غلطول رخصت کړل اوس کنعان ته دي ځانونه رسول چې پلار ایت قدر مزل اوک سو کسان ورپسې ورولېګل پیمانه د سرو دورک د بادشاهنا تلاشي بوي دستاسو اغستل آغا جام د بنیامین بار کې ملو شو او ورونو وی چې زمونږ د دا په غلو د دورورو په یوسف بیا دیدلو چې هغه باکو هم داسې عمل بنیامین یې ترنه پاتې که درمانه دا باقی دی په خفګان رخصتېدل
راشه غوږ د دې قصې کې د بیان ته ورونه ټول رسیدل خار د کنعان ته بنیامین حال یې بیان کړلو تمام چې یعقوب اورېدو شو بې ارامه د یوسف غم یې د زړه نه نو هېر چې دویم غم په ما راغی داسې ډېر اوس د صبر نه بل نشته دی ښه کار په دې ځای باندې مې پرېږدی په قلار دې زامن ورته وکړه یو خبره یو قمیص بادشاه را کړی دی فدرا د دنیا کارونه پاتې دي دا پرېږده دا قمیص دې په دې سترګو باندې کېږده دې قمیص سرې پیدا شولو نظر ښکته پورته یې وکتل ښه برابر دې قمیص نه د یوسف بوی راځي ماته دې خبرې پته نه لګي هر چاته یعقوب لیکو خط په دې دستور ای بادشاه د مصر دا بکی منظور خبدا وی چې را پرېږي د فرزند دا رمان د ما د ټول عمر د ژوند پراتو بد دې زوی شمه خوشاله همیشه باز دعا کوم تعالی قاصد واغستلو خط لاړو روان شو خار د مصر کې داخل چې کوم زمان شو خط یې ورکړلو په خپل لاسو بادشاه له دا راوړې مې کنعان نه دی جیتاله یوسف ولیکو د دغه خط جواب دا واپس ځان سره یو څه په شتاب په دې خط کې ولیکلي په تعظیم څنګه صبر چې وکړي ابراهیم دا الله په هر نعمت څه شاکر داغه په شان ته بشي صابر قاصد خط ځان سر یوړلو کنعان ته غوږ بکې دي د یوسف نبی بیان ته یعقوب پوی شولو د خط په عبارت دی بچو ته داسې وکړه نصیحت تاسو ورشئ دوباره د مصر ښار ته ور داخل شئ د عزیز مصر دربار ته تلاشو کوي د یوسف د بنیامین شي ملو بخامخا مې د یقین د الله نه چرې نشئ نا امیده دا خبر یاد ولرئ مفیده د عزیز بادشاه ته ټولو کوي فریاد غریبي مدا زمونږ کوي مداد دا کوټه لګي روپۍ دی را سره غل راکړه تی قبول کا پکرا په کنعان کې زمونږ ډېره بدحالي ده نو مرود او لګن دا سخت قات سالیدا ته بادشاہ د دې مصر حمدیل بادشاہ نو کې په هر چای عادل د دې ورونو شو خبر یوسف په حال مناسب چې سغل ورکم فی الحال بلدا د چې پیسې ورسره نشتا پکوټ پیسو کوي د سمو سوال اخر رونا دین رحم پیدا شو دا یولس د یعقوب دی آل عیال پوخان ورته تړل بارونا تمامي رونه شلو ډیر خوشاله بس پدی بزمون ختم غریبی شي ورسری په دولت کړه مال مال یوسف رونو تو دا خبر کړي تاسو ور سره وکړي ساعمال بے گناہ مده کوئی کی غرزواله چې پدی کې هلاک ذوالجلال دی خبرو سری رونا شو شکمانا عجیب خبر وکړه د کمال یوسف تاج د سرن لرکو آغا وخت بیا دی ورونو تندی تو کو خیال یو نخی وطن دی باندې موجوده د دې ټولو یقین وشو دم در حال
بل څوک نه دی دا زمونږ ورور یوسف دی نشته داسې چرته بل حسین جمال یوسف جیب نه خطر اویز دغه وخت کې ایخې ډېر وختو د ځان سره سنبال ورور یې ګوته خوله کې ونیو حیران شو د دې خط خو زه پخپله یم لیکوال یوسف ورونو سره شو غاړه تر غاړه خوشحالي شوله خفګان خبره لاړه او وروڼه ډېر شولو پخپلو کې خوشحاله چې میلو بشي په ژوند یوسف بابا لا دا قمیص به واخلي پلار ته به یې ورکوي د ژوند د یوسف په حال به یې خبر کوي تمامي وروڼه د مصر نه روان شو برابر په لویه لاره د کنعان شو په یعقوب د یوسف بوی د لګېدلې دا یقین مې د ژوند د هغه ښکلې خو بچو د ستاسو نشته اعتماد د یوسف نه هېروئ به هغه یاد اوسنی نه د ستا زوړ دغه عادت دی د یوسف سره د دومره محبت دی دا خبرې ختمې نه وي لا کېدلې باحثې مباحثې وي چلېدلې قاصد راغې ودرېدلو په قیام په یعقوب باندې واچولو سلام بیا قمیص یې ورته ورکړو په تعظیم ورته خولیو یوسف دغه اسکیما شو پیدا یې دواړو سترګو کې نظر ښکته پورته یې هر څه لیدلو بر خپل بچی شو ورته پاتې حق حیران عجیب وکړه دا کار غني سبحانه خط کې بلا دا خبره ولیکلي خاندان میرا ولټول د خپل کلی زامن لونه د یعقوب کبي بیانې په طرف باندې د مصر شوي رواني هي درمان ټول په مخ روانيږي او د دنونو ته د یو بل خوشاليږي اے درمان ټول په مخ روانيږي د دنونو ته د یو بل خوشاليږي یوسف ولاړ په انتظار باندې د پلار ته ورځي د مصر ښار ته سره د خاندان یوسف ولاړ په انتظار باندې د پلار ته ورځي د مصر ښار ته سره د خاندان پلار یې د ښار نه د کنعان سره د واڼه خاندان پلار د مصر شو روانه د قافلې سره داخل بشي دربار ته ورځي د مصر ښار ته سره د خاندان یوسف ولاړ په انتظار باندې د پلار ته ورځي د مصر ښار ته سره د خاندان پلار یې بېشانه دی خوشاله رب یې قبول کو هغه سوال شیبای نصیب د زوی وصال ډېر خوشحالیږي پلار د زوی دغه دیدار ته ورځي د مصر ښار ته سره د خاندان یوسف ولاړ په انتظار باندې د پلار ته ورځي د مصر ښار ته سره د خاندان په یوسف را شوه د اختر چې پلار یې راغی په نظر ډېر په لیدو یې شو خوشتر د دې نه پس به تکلیف نه وي غم کې سار ته ورځي د مصر ښار ته سره د خاندان یوسف ولاړ په انتظار باندې د پلار ته ورځي د مصر ښار ته سره د خاندان ور سره شول التا مقیم
حضرت یعقوب عاقل سلیما زوی بد پلار کو تعظیما نعمت الله دعا بی کول بزرگوار تورزی د مصر خار تا سر د خاندان یوسف ولړ په انتظار باندې د پلار تورزی د مصر خار تا سر د خاندان